دی جی نو دا د ښاغلي ګوهرعلي ګوهر صاحب تضمین دی د شهزالله سید صاحب په غزل باندې ښه جي او عرض دی سبا خو چې هغه څه پروګرام هم راغه په دغه کې دی که نه جی بالکل وایي چې یم هغه غر چې د هر تندر د مزې یمه زه واه یم هغه هغه غر غر چې د هر تندر د د مزې مزې یمه یمه زه خو بیا هم نه یم خوځېدلی په خپل ځای یمه زه واه 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 یم هغه غر چې د هر تندر د مزې یمه زه خو بیا هم نه یم خوځېدلی په خپل ځای یمه زه ډېره ده ډېره ده تخلیق مې ځان ځلوي خپله مستي نه لرمه واه تخلیق مې ځان ځلوي خپله مستي نه لرمه د خپلې ژبې په خدمت کې سستي نه لرمه قلم کتاب لرمه نوره بستي نه لرمه د تاریخ باب یمه ګمنامه هستي نه لرمه تاریخ باب یمه ګمنامه هستي نه لرمه جانانه سلي ته مې مه ژاړه ژوندی یمه زه یم هغه غر چې د هر تندر د مزې یمه ډېره ده بل بند دی چې هغه به ما پیژني څوک چې زما نوم ولولي هغه به ما پیژني څوک چې زما نوم ولولي زما افکار به په پیزۍ په ترنم ولولي زما خدمات زما کردار به درته هم ولولي نفرت به نه کړي زمانه چې مې مفهوم ولولي دی مې د ګل سره نسبت ځکه ازغی یمه زه یم هغه غر د هر تندر د مزې یمه بل بند دی چې د ځانځانۍ په زمانه مې ړانده څه پوهېږي د ځانځانۍ په زمانه مې ړانده څه پوهېږي په خړه پړه استانه مې ړانده څه پوهېږي او په دې شلېدلې ګرېوانه مې ړانده څه پوهېږي د سړیتوب په پیمانه مې ړانده څه پوهېږي هغه سړی یم په سړو کې چې سړی یمه زه یم هغه غر چې د هر تندر د مزې یمه اخري بند دی د سوز نه ډکه غم لړلې شاعري کړم وخته د ځان نه هېر دې کړمه داسې دې سفي کړم وخته د سوز نه ډکه غم لړلې شاعري کړم وخته د ځان نه هېر دې کړمه داسې دې سفي کړم وخته په روغ ګرېوان باندې کانې د لیوني کړم وخته د ځمکې مور په مینه دومره دې شکي کړم وخته چې نه پوهېږم اسیر زوی یم که بندې یمه زه د سوز نه ډکه غم لړلې شاعري کړم وخته د ځان نه هېر دې کړمه داسې دې سفي کړم وخته په روغ ګرېوان باندې کانې د لیوني کړم وخته د ځمکې مور په مینه دومره دې شکي کړم وخته چې نه پوهېږم اسیر زوی یم که بندې یمه زه یم هغه غر چې د هر تندر د مزې یمه زه خو بیا هم نه یم خوځېدلی په خپل ځای یم